سلامونه او ورکلې د لوی رب په نامه نن به در سره د پښتو ژبې د پرمختګ لارو چارو په اړه خپل نظر شریکوم. تر پایه له ما سره اوسئ. لومړی باید په لر او بر کې پښتو د ضرورت ژبه شي. یوه ژبه هغه وخت ضرورت ژبه ګڼل کیږي چې د کار او اقتصاد ژبه شي او روزګار ورسره وتړلی شي، او روزګار هغه وخت ورسره تړلی کیږي چې دولت او دفتر ژبه شي چې په اداري کارونو کې ورته ضرورت وي. افغانستان کې یوازینۍ د ضرورت ژبه فارسي ده، نو ځکه هر ترکمن، ازبک، پښتون، پشهی، نورستاني، بلوچ ټول مجبور دي چې فارسي زده کړي، مګر فارسیوان مجبور نه دي ځکه چې کار او اقتصاد فارسي ژبې پورې تړلی دی. هر پښتون وزیر، معین، رئیس، مدیر او مامور لپاره اړینه ده چې خپله پښتو ژبه په حکومتي ادارو کې د کار ژبه کړي، او که کوم پښتانه حکومتي چارواکي دا کار نه کوي او د پښتو ژبې د حق قرباني ورکوي، باید دوهم ځل لپاره ورته پښتون ولس د کار فرصت ورنه کړي. همداسې پښتونخوا کې د ضرورت او دفتر ژبه اردو او انګلیسي ده، نو هلته پښتانه مجبور دي چې اردو او انګلیسي ژبه کې زده کړې وکړي ځکه چې کار ورسره تړلی دی. که چیرې موږ پښتونخوا کې دفتر ژبه پښتو کړو، نو بیا به پښتانه مور او پلار مجبور شي چې خپل اولادونه هغه ښوونځیو ته ولیږي چې تدریس پکې په پښتو ژبه وي، ځکه چې د زده کړو د بشپړېدو وروسته به د کار ژبه پښتو وي. نو ټول شخصي ښوونځي چې اوس تدریس په اردو او انګلیسي ژبو کې کوي، ډېر ژر به په پښتو شي. اوس چې هر کال په میلیونه پښتانه مورګانې او پلاران خپل اولادونو ته هر کال د میلیون روپو په لګښت اردو او انګلیسي ژبو کتابونه اخلي، نو ورته به د پښتو ژبې کتابونه د نصاب په بېلابېلو مضامینو کې پکار وي. نو د پښتو ژبې کتابونو ته به د خرڅلاو لپاره ښه بازار پیدا شي. په زرګونه لیکوالان به په پښتو لیکلو پیل وکړي، او پښتو ژبه به له ادب او تاریخ سره سره د ساینس او ټکنالوژي په ډګر کې په ډېر لږ وخت کې چټک پرمختګ وکړي، او د نوي عصر د وختونو سره سم به د پرمختګ په لوري حرکت وکړي. تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله، اباد او سوکاله ژوند ولرئ.